5 common and useful English idioms that native speakers use in daily conversation. These idioms are: number 1, a blessing in disguise. د دې ته ویل کېږي لکه پټه نیکمرغي، هغه څه چې په لومړی کې بد ښکاري خو وروسته موږ ته په ښه تمامیږي، یا موږ وایو چې په دې کې به مو خیر وي. Number 2 is easy does it. په پښتو کې وایو چې یو کار په آرامۍ او احتیاط سره کول. Number 3, beat around the bush. په پښتو کې معنی لري اصلي خبره نه کول، یا د غره یو سر او بل سر وشتل. Number 4, as cheap as chips. معنی ډیر ارزانه، چې یو شی تا لپاره ډیر ارزانه وي ته دا ایډیم استعمالولی شي. Number 5, off in on. دا معنی لري کله نه کله، معنی وخت نه وخت چې موږ وایو. راځو د لومړی ایډیم باندې غږیږو. The first one is a blessing in disguise. It means something یو څه that seems چې ښکاري bad at first، په لومړی کې بد ښکاري but later turns out to be good، او وروسته یو ښې نتیجې ته چې کېږي دغه تبدیلیږي. معنی یو کار موږ وینو چې مطلب هغه بد دی خو نتیجه یې چې وي پازیټیو وي، مثبته وي. For example، د مثال په توګه losing the job، د هغې وظیفې بایلل was a blessing in disguise، یو پټه نیکمرغي. معنی کله مې چې هغه وظیفه د لاسه ورکړله نو موږ له هغې څخه بهتره وظیفه پیدا کړله. Come to the second one. Easy does it. It means do something slowly، یو څه په قراره توګه کول and carefully او په احتیاط سره کول. In Pashto we say په آرامۍ او احتیاط سره یو کار کول. For example، د مثال په توګه easy does it، په آرامۍ سره. Don't drop the glass، دا ګلاس ونه غورځوي. نو کله چې ته یو کار په آرامۍ او احتیاط سره کوي نو دا ایډیم به استعمالوي. easy does it. Number 3, beat around the bush. It means avoid مخنیوی کول، saying ویل دی the main point اصلي نکتې directly په مستقیم ډول سره. In Pashto we say په پښتو کې موږ داسې وایو چې اصلي خبره نه کول، یا وایي چې خبره توول او راتوول. معنی یو څه ته خپل اصلي هدف نه ښیي، مثال کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي، نو په دې حالت کې تاسو beat around the bush idiom کارولی شئ. For example، د مثال په توګه stop beating around the bush، خبره تووه او راتووه ما، and او tell me the truth، حقیقت راته ووایه. Number 4 is as cheap as chips. It means very cheap، یو شی ډیر ارزانه، معنی قیمت به افورډیبل وي، معنی ته زغملی شي ډیر ارزانه. For example، د مثال په توګه clothes جامې in that market، په هغه مارکیټ کې چې دی are دی as cheap as chips، ډیر ارزانه دي. The last one is off in on. It means occasionally، کله نه کله، وخت نه وخت. معنی کله چې ته یو چا سره ویني یو فلم ګورې بل شي کې وخت نه وخت ګورې نو په دې حالت کې off in on استعمالیږي. For example، I see him، زه هغه وینم off in on، کله نه کله، معنی ډېری وخت نه وینم کله نه کله وینم، نو په دې حالت کې به چې استعمالوي off in on. So thank you for watching this video. I hope you found this video helpful. See you in the next video. God bless you.